مارشال سيجي رفعني وكا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تاخد دوستمنا علي ملګرو دوستم لایف تر غله امو بنت ابا تو سلام میگم به همه کل اعضای نفرای کامنجان. و علیکم سلام مارشال سیجی. اوه شما مردم توهین نکنن نباشه، ما امو شادترین مردم افغانستان هستیم دیگه. چطور امی امریکا تو سنت 5 مکتب خواندی، تو لوده چی تو مارشال شدی؟ اوه ام دو نده نباشه، ما مردم دو ندادیم، ما که مارشال شدیم نباشه، ما خوب میفهمیم کارنامه‌های ما را میفهمیم، اما افغانستان ما مردم آزاد کردیم. چی آزاد کردی؟ تو خو یک دزد هستی. اوه ما که دوزی نکردیم، مردم خودش به ما دادن. خواه انجینر صاحب څه وایي؟ دوستم راغلی. همه اقوام افغانستان نباشه ای اتفاق نداره، اتحاد نداره، ما مردم توقیف بالا شدیم. خود آمده به افغانستان جهاد کرده میمانه. چی جهاد کرده و دیوانه؟ آه دیوانه نگو دیگه نباشه، ما دیوانه نباشیم مارشال میشده. نه کدیش چی کرده بودیش چی؟ ما چیزی نکرده بودیم انجینر صاحب، اینجا فامیلا ششتگی صدای ما را میشنوه نباشه، خودت میفهمی ما چی کرده بودیم. که رفیق ما چیز نکنی همونجا رفتی دا هر کشتی بکرت باشه. امرو دا قاطع چیزی نگویی گوره. اوه نه دا پاریم ششتگی تلفون بتم گپ میزنی. بته تو همی آقای شرنگار تلفن بته. بسم الله الرحمن الرحيم. فاست سلامنا مركز تولندي ولند سلامنا زبطاسي افتخاركم لأفغانستان غرياتي دموع سارياسته. اوه تاسك إراكي دي ما الأخرون مكتب فيلان ولا تخذوا ودي وده غنم کله غنم دې څنګه ورکړی دا لکه ورکړیو غنم خو لکه څنګه چې جناب جلالتمآب جنرال صاحب دوستم فرمایل د افغانستان خلک اتفاق نه لري، اتحاد نه لري، یووالی نه لري، چې نن موږ پرې پاچاهي کوو. دغسې ورکه که تا سره ډېر نه غږېږو، ته یو غلام بیخي مزدور تا نه ده، دوستم تکړه ده. مارشال شیجي واخله ټلیفون ته واخله، لرې که دا په خبره نه پوهېږي. تاسو ته وایم جناب لرې که ورکه که ته د خبرو لرې که ته د خبرو لایق نه یې، ته غلام یې، مزدور یې، ته ډېر خاین یې، تا نه دوستم ډېر شرف لري. سربازم د ساده خدمت یو څه توهین وکړي، ما بېچاره څه ګناه کړې ده. دغسې اشفاق غني کاکا زه ټول کومه تېره د افغانستان په تاریخ کې به د شاه شجاع نه ته لږ مخکې شولې، څه نظر ورکوې دې باره کې؟ زه د امریکا وګړی یم، زه د هغوی عسکر یم، زه د هغوی دپاره کار کوم، د تا دپاره نه کوم انجینره. دغسې تکړه ته نو ځان دې داسې کړه چې ټول خلک به در باندې لعنت وایي، دا ټول خلک یعنې داسې انسان پاتې دا به څه کوې ته آخر؟ موږ د لعنت دپاره پیدا سوي یو. انجینر صاحب محترم ولې داسې خبرې کوئ؟ عجیبه سړی ته دا مارشال ته هغه ورکوي شي ته یا کوم بل څوک سره بل ملګری دی. ما هم اگه ما ششتگیستم دکتر صاحب اشرف غنی صاحب عبدالله نباشه همه کرده است کل اگه سلام میگه. وعلیکم سلام. د دوی له لاسه خو د افغانستان وران ده. ښځه صحیح ده دوستم صاحب، د روان یم انشاءالله. دا واسکاټ به د ډېر زر در نه وباسم. دا مارشالي چې تا ته امریکایانو درکړې دی نه به د ډېر زر بېغمه کړو انشاءالله. چرت مه وه، دا د څو ورځې مارشالي ده پوه شوې. دغه مارشال دوستم صاحب نه یوه هیله کوم سره چې زموږ دغه د ولسمشر بېعزتي ونه کړي، دا د ایسپي غوندې عمل ورسره ونه کړي. ګزاره کوئ اوس به مارشالي هم درکړه او کوم مقام هم درکړه، نو اوس په کار ده ډېره ګزاره وکړي جنرال دوستم صاحب، مارشال دوستم صاحب.
همه شان همه دکتر صاحب عبدالله همه رئیس صاحب جمهور دیگه از ما مردم بچه برش بود نباشه. مارشال سی جی نن طالبانو څلور د امریکا جاسوسان غټ غټ قماندانان مردار کړي دی باره کې څه وایه؟ شما مردم غیر کشته برین یک نمیکنین یک امور توبه بکشه پس اسکر شما شبانه ترباز دارین از این تربازا چرا میکشین نباشه؟ والا مجبوری است دیگه که نکشتم خو نکیږي کنه بیا سبا تا باندې خروت جوړیږي. کشتن که پیدا نشده همون مسلمانه شده خدای دې تا هم په ګیر راولي شي جینو ځان په الله دې